ډېر یو مهمه ویډیو ده دا او ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې زه نن تاسو سره شریکوم. نن سبا ټول خلک راځي سوشل میډیا کې ځان ته اکاونټس جوړوي، ځان ته په ټیک ټاک کې، یوټیوب کې ویډیوز اپلوډوي، فیسبوک کې، انسټاګرام کې، مګر زیاتر مشکلات سره وایي دا مخکې کېږي چې کم شیان چې دا اکثر وخت خلک دی غواړي هغه شریکولی نه شي بند کېږي. د یو ټاپک په باره کې چې خبرې کوي هغه ټاپک که چیرې د دوی سوشل میډیا په خبره نه اوسي که هغه کریکټ هم اوسي دوی بند کوي، تا ټول اکاونټ بند کوي. اوس موږ خپله سوشل میډیا لرو، کانټینټ هغوی غواړي غیر د اسلامیک نه، کولی شي خپل بزنس، خپل آیډیا، هر څه کولی شي شریک کړي. بل پلس پوینټ دا ده چې دا پلیټفارم به فیملی فرینډلی، مطلب خپل اولادونو ته هم ورکولی شي چې هغوی راحتۍ سره استفاده کړي، مطلب نوډیټي پکې نشته ده، لوڅ عکسونه پکې نشته دي چې کوم خلک داسې غیر اخلاقي شیان پروموټ کوي هغه به پکې نه وي، ټول مانیټر کېږي. نو یولرنا تاسو ته اوس خپله سوشل میډیا اناونس کړی راځئ چې ګورئ دا اوس یولرنا پلیټفارم ده، ویب سایټ ګورئ دا چې څنګه تاسو شارټس او ریلز باندې پیژنئ، دا تاسو هغه ویډیوګانې دي او دلته تاسو لانګ ویډیوګانې هم تاسو کولی شئ خپل اپلوډ کړئ. ګورئ د ما خپله لانګ ویډیوګانې شته دي، ویوز هم ښه دي. ګورئ 3,500 2,800 200 2,600 ښه ویوز لري. کانټینټ ته ښه اوسي، ویوز ته چې هر شی اوسي، پلیټفارم دی اوسي، فرق نه کوي. نو شارټ ویډیوګانې هم تاسو کولی شئ اپلوډ کړئ. ګورئ دلته تاسو سیکشن دا چې هر ټایپ ویډیوز تاسو غواړئ د کیټګریز نه اپلوډولی شئ، خپله کیټګري ورته جوړولی شئ. په دې خو پوهېږئ چې یولرنا تاسو ته د زده کړې اپرچونیټیز هم درکوي چې کوم کورسونه تاسو غواړئ زده کړئ یا کوم کورسونه غواړئ تاسو اپلوډ کړئ، دلته کولی شئ کورسز ته به راشئ او خپل چې کوم کورسونه دي تاسو کولی شئ چې اپلوډ هم کړئ او کوم ویل غواړئ. ګورئ د ډیولپمنټ باره کې اسلامیک سټډیز شو، انفارمیشن ټیکنالوجي شو، بزنس شو، کریټیو ډیزاین شو، پرسنل ډیولپمنټ چې هر یو ریلیټډ تاسو غواړئ کلیک کړئ، هغې مطابق کورسونه تاسو ته راځي. او که دې ځای کې تاسو نشئ کتلی بل دا ده ایکسپلور، همغه آپشن تاسو ته دلته راځي. که بیا هم تاسو غواړئ چې اسانۍ سره پیدا کړئ دلته سرچ کې مثلا ایر بی ان بی، نو سرچ باندې انټر باندې کلیک کړئ یا سرچ بټن باندې کلیک کړئ، تاسو ته ګورئ د ایر بی ان بی کورس او نور د بزنس ریلیټډ کورس چې کوم د هغه مطابق تاسو کولی شئ چې هغه وګورئ. او بل چې کوم د یولرنا ریډ، بعضې خلک د موږ لیکنو سره ډېر زیات علاقه لري یا خپله لیکي یا لیکنې لوستل غواړي. یولرنا ریډ کې کولی شئ چې کوم هم ټاپک ریلیټډ تاسو مهارت لرئ کولی شئ اپلوډ کړئ، لیکنې وکړئ، او چې کوم هم لیکنې خلکو کړي دي تاسو کولی شئ هغه خپل لیکوال فالو کړئ، ویې ګورئ، ولولئ د هغه ټاپک. اوس راځو خپل د بایټس اپلوډینګ چې څوک کولی شي د یاد موتن نور ځایونو کې شارټس او ریلز په دې نوم باندې استفاده کېږي، موږ بایټس په نوم باندې یولرنا کې تاسو کولی شئ از ا بایټ خپل ویډیو اپلوډ کړئ چې شارټ ویډیوز وي او لانګ ویډیوز دواړه. نو د ما اکاونټ ساین ان شو، دا ما پروفایل ده، زه کولی شم خپل پروفایل چیک کړم، ګورم چې کوم ټایپ ویډیوز کوم ټایپ کانټینټ د ما په پروفایل شته دي، دا د ما بایټس دي ټول، دا د ما کورسونه دي، کولی شئ دا د ما لیکنې دي، یو څو دانې مې کړي، زیات نه دي. انګلیش ګرامر شو، پریمیر پرو شو، مکمل ګرافیک ډیزاین کورس شو یا فوټوشاپ کورس شو، دا ټول د ما کورسونه دي دلته. او دلته هغه ویډیوګانې دي او دلته کې تاسو خیالي ساعتونه هم لیکل، 4 ساعته، 1.5 ساعت، 19 ساعته، 12 ساعته کورسونه دي. او دلته هغه ویډیوز دي، بایټس دي چې ما اپلوډ کړي، چې هر یو باندې زه کلیک کړم. فیسبوک نه مې دې میاشت $700 وګټل، پلا انسټاګرام نه مې دې میاشت ډېره ښه ګټه کړې ده، $1,200 مې ګټلي، یوټیوب نه مې $4,000 ګټلي، ټیک ټاک نه ما $500 دې هفته کې ګټلي. په فیسبوک کې سوشل میډیا کې ویډیوګان، نو دا ویډیو ما ریسنټلی دا 2 دانې اپلوډ کړي دي، کولی شئ ویې ګورئ او خپل بایټس کولی شئ اپلوډ کړئ. راځئ چې څنګه تاسو اپلوډولی شئ. بایټس باندې چې دلته اپلوډ باندې کلیک کړئ، دلته راځي بایټ باندې کلیک کوو، د ما الریډي اکسس لرم، نو ما دې پیج ته وړي. چې اکسس ونه لرم هلته بیا موږ ته د بایټ اکسس دپاره میسج راځي چې دغه نفر غواړي بایټس اپلوډ کړي، تا ته هم یو میسج درکوي چې ته د بایټ اپلوډولو اکسس دپاره تا اپیل شوی ده، نو چې کله اکسپټ شو تا ته به نوټیفیکیشن درشي، ته بیا کولی شي بایټ اپلوډ کړي. نو اوس چې زه دلته کله غواړم بایټس اپلوډ کړم، زه ول یو ویډیو باید راوړم، او په خیال دا یو ده ډېر اسانه، ډېر ساده اپلوډ کېږي. بس اپلوډینګ کې ته به ټایټل ورکړې، او کټګري لرننګ چې کومه کټګري د تا مربوط کېږي، د ما لرننګ مربوط ده، نو لوکیشن هم دلته سرچ کولی شئ، ما فعلا یو
کیپ ویری پرایویټ که پرایویټ کتل غواړي یعنې صرف تاسو سره نور چاته ونه ښودل شي یا هایډ کامنټس یا غواړئ چې کامنټس چاته ونه ښودل شي که ټرن آن کول غواړئ نو کولی شئ که نه بس چې کله دا اپلوډینګ کمپلیټ شو تمنیل هم اپلوډولی شم ورته او بل چې کوم تمنیل دلته زه کولی شم انتخاب کوم ته نه انتخابولی شم او دن دغه پوسټ بټن د ما آپټ شو پوسټ د ما بایټ اپلوډ شو اوس تاسو کولی شئ چې خپل کم هم بایټس لرئ کم هم ویډیوز لرئ ته غواړئ انفلوئنسر شئ ته کولی شئ دې ځای کې خپل ویډیو سټارټ کړئ فایده د چې نه اول خو ته هر رقم ته خپل د تابع کانټنټ اپلوډولی شئ چې کم صحیح دی دویم دا ده ته بین کېږي نه بعض اکاونټونه ګورئ ټیک ټاک کې نور ځان کې وایلیشنز پرې راځي بې ځایه هغوی بین کېږي دلته د بین کېږي نه تا ته به اکاونټ دی تر څو چې ته صحیح کانټنټ اپلوډ تر هغه چې ته غلط شیان نه اپلوډوي ته نه بین کېږي او که چېرې داسې کانټنټ اپلوډ هم کوې تا ته به وارننګ درکول کېږي درته به هغه ویډیو دی ډیلیټ کېږي خو بین کېږي به نه دریم دا چې انیشل سټیج ته د بایټس څوک هم چې نوي راځي دې وخت کې هغوی دپاره ډېره پلس پوینټ ده چې راتلونکي وخت کې باید د اکاونټ ډېر زیات فالوورز او ډېر بوست شوی اوسي نو کولی شئ تاسو اوس خپل ویډیوګانې خپل شارټ ویډیوګانې په دې ځای کې اپلوډ کړئ څوک هم چې اپلوډوي طریقه ما وښودله اپلوډ باندې به کلیک کړي بایټ باندې به کلیک کړي موږ ته به د هغه ایمیل راشي خدای وکړي هلک اوسي جلی اوسي د هغه به موږ اکسس ورکړو ورته بیا هغه کولی شي اپلوډ کړي بیا هم تاسو کولی شئ چې دلته تاسو اپلوډ باندې کلیک کړو بایټ باندې کلیک کړو خپل ایمیل د ویډیو کامنټ کې هم شریکولی شئ چې ډایرکټ بس تاسو ته اکسس درکړو نو امید لرم خوشحاله شوي اوسئ دې خبر نه او خپل ویډیوګانې اپلوډینګ شروع کړئ په بایټس کې خپل